بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مو په کوم ځای باندې بحث وکړو؟ شارټ باندې. سکرین شاټ په 2014 کې نوی راغلی، سکرین کلپ نوم. نو ګورې دې ځای نه اوس سکرین شاټ اخلي. کوم ځای نه سکرین شاټ اخلي؟ دغه ځای نه. سمه ده؟ بس ډایرکټ ورډ ته څنګه شي اضافه شي. خالی د صفحې سکرین شاټ ډیلیټو مې سکرین شاټ. سکرین څه ته استاد په موبایل کې سکرین شاټ کنه موږ هر څه شي نه رسلی شو. دلته هم داسې کېږي که نه، خو اوس ګورې ځکه موږ ویډیو نه دې کې فقط دغه ځای کې ته کولی شي یوازې سکرین شاټ د هغه نه واخلې، سکرین نه واخلې. ځکه ګورې زه چې دلته کلیک کوم که نه دا د دا ځای راخلاص شو. ګورې چې بل هر ځای باندې کلیک وکړم نو ماته دا راکړي. اوس وګورئ زه بل ځای ته تللی نه شم. ګورئ زه کمپیوټر ته ځم نه شم تللی، ځکه ما سره د کمپیوټر باندې چې کلیک کړم نو دا دی دلته دا راشي. یعنې یوازې ته سکرین شاټ کوم ځای نه اخیستی شي؟ سکرین نه، صفحې نه. ته چې بیا نور سکرین شاټونه اخلې بیا ګورې آل پروګرام ته راشه که نه. په آل پروګرام کې اکسیسریز، په اکسیسریز کې موږ تاسو دا سنیپینګ ټول ویلی او سنیپینګ ټول تاسو سره دی. بس سنیپینګ ټول دلته اوس فی الحال څنګه کا کینسل کا. کوم ځای نه سکرین شاټ اخلي؟ فرض مثال همدغه د ورډ نه، همدې ورډ نه سکرین شاټ درته اخلم نو دا د نیو باندې کلیک وکړه. دا دې اوس راواخله که نه صحیح شو. بیا سیف که خلاص. د سکرین شاټ کې هر څه شي نه سکرین شاټ اخیستی شي او ورډ کې چې کوم یې ورکړی دی یوازې سکرین نه. صحیح شو. نو په دې طریقه ته سکرین شاټ اخیستلی شي. سخت خو نه دی که نه. سټور بس وروره ورډ پروګرام لکه څنګه چې پلی سټور په هغه کې شته دی که نه موبایلونو کې، نو دلته هم خپل سټور دی او د ورډ چې څه شیان دي که نه په انټرنیټ کې دې ځینې اکاونټ جوړ کړه نو دې نه اخیستلی شي. مایډنس کې هم ته کولی شي آفس سټور ته ورشي او خریداري وکړي د هر څه په اړه شي. سمه ده؟ یعنې مطلب دا دی چې د ورډ په اړه انټرنیټ نه سره اخلي نو دغه دواړو نه ته کولی شي. آنلاین ویډیو راخلې نو دا د آنلاین ویډیو باندې کلیک وکړو ډایرکټ آنلاین ویډیوز ته ورډ ته څنګه شي راشي. خو که چېرته څه وي انټرنیټ نه څنګه لینک باندې خبره کوو لومړی په بک مارکس وایي. دا نو ډېره ښه موضوع ده، ښه متوجه شئ. بک مارکس څه ته ویلی شي؟ ګورئ دا لیکل دي ما سره که نه. سمه ده؟ اوس خبره دلته دا ده چې دغه لیکلو کې مثلا دا ډېر لیکل دي، یو کتاب دی دا زه هم داسې لولم صحیح شو. آن دې ځای ته راورسېدم. نو دې ځای ته راورسېدم اوس د دې دپاره چې زه دا ځان ته معلومه کړم چې سبا زه راځم چې ما تر کوم ځای درس ویلی دی. نو اوس دغه وخت کې د بک مارک ضرورت کېږي. نور کارونه هم کوي خو خیر اوس تاسو ته زه داسې وایم. نو اوس به زه څه وکړم؟ انزرټ کې لینکس کې به بک مارک ته ورشم. ما ته وایي د بک مارک لپاره د نوم ورکړه. نو 1 to 8 هر نوم چې ورکوي خو د نوم شرط دا ده زه نشم کولی ورته ورکړم 1 2 په اعدادو به نوم نه شروع کړي. اول شرط زه نشم کولی شروع کړم ډالر نښه یا د فیصدي نښه په سمبولونو باندې نوم نشم شروع کړم. نو خبره دلته دا دی زه به دا په څه باندې شروع کړم؟ مثلا حروفو باندې ښه ومې لیکه لاس صحیح شو سټډي. نو ګورې سپیس مې ورکړه اس ورکوم بیا هم نشم کولی. یعنې د نوم په منځ کې به سپیس نه ورکوئ. چې سپیس نه ورکړئ نو څه کوئ؟ انډرسکور نه استفاده وکړو. دې ته انډرسکور وایي. ډش نه مې استفاده نشي کولی. یوازې انډرسکور نه شفت سره منفي نښه ووهه نو تا ته به انډرسکور درکړي. دغه ته انډرسکور وایي. لاس سټډي صحیح شو. لاس اس مې ولیکه نو دا مې 8 دا د 8 شو. اوس تاسو راته پیدا کولی شي هغه ځای ګورئ نشي پیدا کولی. کوم ځای و پته نه لګي. اوس ما سره ډېر په اسانۍ زه کولی شم هغه ځای پیدا کړم. هغه څنګه چې زه دلته راشم کوم ځای ته لینکس ته په لینکس کې ورته یم بک مارک کې دا د لاس سټډي شته دی که نه. بس دا لاس سټډي انتخاب کړم هغه ورته یم ګو ټو لاړ شه نو دا دی ما ته لاس سټډي څنګه کړي را پیدا کړي. سمه نو په دې طریقه ډېر په اسانۍ تاسو کولی شئ. او یو ځای نه څو ځایونه هر یو چې ته غواړې. مثلا زه دا چینج ته ورځم نو دا د چینج مې سلیکټ کړ لینکس بک مارک نو ما ته چینج تیار مې اخیستی دی. نو ګورئ زه کولی شم هغه چینج نه ما یو کار وکړو کاپي مې واخیستله نو همدغه چینج په نوم یې لیکلی شم. سمه ده ستاسو خوښه.
نو دا به زه ایډ کړم، دا د ایډ شو. سبا دا ګورم یو بل بک مارک اخلم، ډاکومنټ اخلم، نو دا د ډاکومنټ مې سلیکټ کړ، راغلم لینک ته، په لینک کې بک مارک ورته یم ډاکومنټ راته څنګه که اضافه کړه، نو دا مې ایډ کړه. ستونزه نشته، په خپل نوم یې لیکي، بل نوم ورکوي، هر څه کولی شي. نو اوس وګورئ زه راځم دلته بک مارک ته، بک مارک ته به راشم، لینک بک مارک، نو دا د ټول ما سره څنګه شو، دلته چینج ته ورشه، ما ته ګو ټو، دا د چینج صحیح شو. نو چې کله دا بند کړم دا ما ته وښیي. بل کوم ځای چې آفرین مثلا زه دغه یو خط په نښه کوم، هدف دې دا دی صحیح شو. همدغه به درته پیدا کوي. ګورئ چینج اوس هم ډېر ځایونه کې ده، دې ځای کې چینج شته که نه، دې نه لاندې راشه ګورئ په دې ځای کې به هم چینج چېرته وي، دې ځای کې هم چینج دی، دې ځای کې هم چینج دی، خو تا ته به هماغه چینج پیدا کوي چې کوم. او چې ډېر ځای بک مارک کوي، ډېر ځای په نښه کوي، ډېر ځای سلیکشن واخله او راشه کوم ځای ته بک مارک ده، بک مارک ته چې راغلې په دې ځای کې اوس ورته نوم ورکړه. مثلا زه ورته ورکوم صحیح شو، دا نوم مې ورته ورکړه اوکې مې کړه. نو وګورئ همدغه ځای سپیمه صفحه کې دی، څلورمه صفحه کې صحیح شو. تیمز اینډ سټایل آلسو هیلپ کیپ که نه، همدا خبره ګورئ بیا هم تکرار راغلی ده، دا دی تیمز اینډ سټایل آلسو هیلپ کیپ که نه، بار بار تکرار راغلی دی. ګورئ چې زه کله بک مارک ته ورشم نو همغه ځای ماته څنګه کې راواخلي، سلیکټ ګو ټو، دا دی همغه ځای څنګه که راواخیسته په شپږمه صفحه کې، څلورمه صفحه کې. مطلب مونږ کتاب کې مهم ځایونه په نښه کولی شو. او بالکل مهم ځایونه په نښه کولی شي. اوس خبره دلته فقط بک مارک کې دا پاتې ده چې دغلته بک مارک کې مونږ څه لرو، لینک بک مارک، دلته لرو لوکیشن او نیم، دلته وي سارت بای یعنی ترتیب کا. دغه بک مارک کې اوس ما سره په نوم باندې ترتیب دی، سی ډي ایل ایس که نه، ځکه لوکیشن واخلم نو دا په لوکیشن موقعیت باندې ترتیب شي، یعنی چې د کوم بک مارک موقعیت پورته وي هغه به پورته راته راکړي، چې کوم لاندې وي هغه به ورپسې راته راکړي. نو دې ته دا سارت بای ترتیب او تنظیم وي. هایډ بک مارک، بک مارک نه غواړي هایډ یې کړه دې ځینه، نو چې هایډ ته د ټیک مار ولګو دا بک مارک به بیا درته نه ښیي، خو زه نه غواړم چې هایډ کړم. دا د دا بک مارک طریقه تاسو زده کړه، خو که لږ فکر وکړئ لږ ستونزمنه ده. ستونزمنه داسې ده بار بار بک مارک ته ځئ او هغې ځینې دا څنګه کوئ رااخلي. اوس بله طریقه درته په لینک کې دا ښیم چې تاسو کولی شئ کراس ریفرنس په واسطه څه وکوئ، دلته ورته چې ما ته بک مارک راکړه، نو ټولې بک مارک چې تا مخکې اخیستي هغه درته دلته درکړي. نو اوس ته ورته ویلی شي چې دغه بک مارک راته واخله بهر که راته، نو انزرټ باندې کلیک وکړه، بک مارک درته بهر درکړي، انټر وهم ورته بل راته لاندې راکړه، دا دی بل راکړه، بیا انټر وهم ورته دا لاس دا هم راته لاندې راکړه، دا دی دا. خو دلته نومونه نه درکوي، دلته هغه څه درکوي چې تا بک مارک کړي وي. ګورې دلته ما سلیکټ نوم ورکړی که نه، خو که انزرټ یې کوم نو دومره هغه لیکل به ټول ما ته راکړي. نو په دې ځای کې اوس وګورئ زه چینج ته ورځم، دا چینج په کوم ځای کې دی، کنټرول ونیسه په چینج کلیک وکړو نو تا ته وي چینج دا ځای کې دی. سم ډېر په اسانۍ تاسو کولی شئ. زه ورته یم 1 2 دا کوم ځای کې دی، نو دا دی 1 2 څنګه کې وي وینې، نو دا اوس اسانه شو که نه شو. بک مارک کې چې څه اخیستې وي نو ته ډېر په اسانۍ کولی شې چې هغې ته ورشې. دغه لیکل چېرته دي، کنټرول ونیسه نو دا ته دا لیکل ده. هایپر لینک باندې خبره کوو چې هایپر لینک څه شی دی. ګورئ چې کله تاسو غواړئ لینک جوړ کړئ، لینک صحیح شو، مثلا یو پروګرام دی، یو تصویر دی، د ورډ له لارې غواړئ هغه تصویر راخلاص کړئ، د ورډ له لارې غواړئ یو بل فایل راخلاص کړئ، نو دې ته لینک وایي. د دغه لینک د جوړولو لپاره نو ته ډېر په اسانۍ کولی شې. مثلا دغه یو تصویر دی ما سره، دا تصویر زه غواړم لینک کړم، نو زه به دلته راشم دا تصویر به راخلاص کړم، ما ته وایي ټکسټ ټو ډسپلی، دغه تصویر چې کله تا ته ښیي په کوم نوم به یې وښیي، په دغه نوم باندې. دا هغه ټکسټ دی چې ډسپلی کوي. سکرین ټپ، سکرین ټپ ته ورته ورکولی شي، مثلا زه ورته پښتو کې لیکم تصویر، بیا درته ښیم چې دا سکرین ټپ څه ته وایي، دا وکې کوم، دا مې مو کې کړ، نو دا دی ما ته هغه راکړي. ګورې ټکسټ ټو ډسپلی دا شو، صحیح شو. او بل که داسې ودرېږم سکرین ټپ کې راته ولیکي تصویر، دغه سکرین ټپ وایي چې ته کله یوسې ماوس نو هغه سر کې چېرته معلومات درکړي نو دې ته سکرین ټپ. په دغه ادرس ځې او که د ادرس سبا ته ختمولی شي، یو نوم د ادرس په ځای نوم ورکړل،
اوس فقط زه دلته کلیک کوم یس کوم نو وګورئ دا تصویر څنګه کړه خلاص. نو په دې طریقه ما وکولی شو چې یو لینک جوړ کړم، دې ته لینک ویلی شي. صحیح شو، د ورډ نه یو لینک. دا لینک تاسو څه نه جوړولی شئ؟ تاسو دا لینک د تصویر جوړولی شئ، د ویډیو جوړولی شئ، د ایکسل فایل جوړولی شئ. خلاصه چې ستاسو په کمپیوټر کې څه دي ته د هغه لینک کولی شي. او د لینک ګټه دا ده، مثلا ما سره کتابونه دي که نه، اول صنف نه تر 12 صنفه واخله کتابونه دي، مثلا د 10 11 12 د کمپیوټر کتابونه دي. اوس زه څومره ښایسته لیکلی شم چې د 10 صنف د کمپیوټر کتاب مثلا که نه کمپیوټر په همدې شکل مثلا ټول کتابونه ما څنګه کړه ما جوړ کړه. نو اوس ګورئ د 10 صنف کمپیوټر چې کوم ځای کې در سره ده دا به سلیکټ کړئ، هماغه لینک ته به ورشئ، هایپر لینک به را پیدا کړئ. مثلا د 11 صنف کتاب چې دی هغه ما سره په کوم ځای کې دی؟ په ډاکومنټ کې. ډاکومنټ کې کوم ځای کې دی؟ مثلا دغه چې دی دا د 11 صنف کتاب دی. د مثال په ډول اوس خو ما سره نشته. صحیح دی، ښه دا مې را پیدا کړ، اوکې مې کړ، بس دا د لینک شو. ګورې دا ځل یې راته ونه لیکه چې دې د ادرس باندې لاړ شه، ځکه لیکل زما په خپله ما سره څه وکړي سلیکټ کړي مو چې دا نوم ورته ورکړه. بله خبر دا دی دا مثلا د 11 لپاره، نو 11 لپاره بیا ورشئ هایپر لینک ته. په هایپر لینک کې به دا د 11 صنف کتاب تا سره چې په کوم ځای کې دی هماغه ځای ته به ورشئ، اوکې به کې، نو دا دې واخله. او بل چې دی دا هم ته څنګه کوم وګورئ، هر کتاب دی چې اوس په کار دی ضرورت نشته دی چې اوس ټول هغه کمپیوټر دی ورپسې چک کړي چې 10 صنف کمپیوټر چېرته دی، ضرورت نشته دی. کنټرول ونیسه، اوکې که، یس که، نو دا دی 10 صنف مثلا څه هغه بوک. صحیح شو. اوس خو دا اکسل شیټ دی، خو مثلا تاسو په دې طریقه کولی شئ ځان ته اصلي فایل ډیلیټ شي. نه، اصلي فایل ډیلیټ شو دا به څه کار وکړي؟ دا خو فقط اصلي فایل را خلاصوي. اصلي فایل ډیلیټ څه کوي چې موقعیت دې ورته بدل کړي را خلاصوي. همداسې پوه شوې که نه؟ اصلي فایل خو به تا ته معلوم وي چې معلوم نه و نو دلته سرچ خو لرې که نه، دا د سرچ کې واخلو پیدا نوم به دې ورته زده وي. اول ورکېږي ولې؟ مسخت دا دی د ډیټا د تنظیم و ترتیب لپاره ته داسې کولی شي. او دې نه اخوا ته مثلا بله خبره لینکونه تاسو که لیدلي وي، ګورئ لینک مثلا انټرنیټ کې ګورئ معلومات د ډاکټر محمد اشرف غني په اړه. صحیح شو، معلومات ګورئ مثلا اوس د حامد کرزي په اړه چېرته د حامد کرزي نوم راغلی دی که نه، مثلا دا د حامد کرزي نوم دی، نو دا څنګه وي؟ دا هلته لینک شوی وي. هایپر لینک خامخا د اشرف غني هسټري تاریخچه چې ګورئ نو د کرزي هغه خو به پکې خامخا راځي، که نو هېڅ شی نه چې دغه نه راځي چې کرزي نه وروسته د پاچا شو. همداسې دی که نه؟ نو ګورئ په دې ځای کې د کرزي نوم څنګه شوی وي؟ هایپر لینک شوی وي. چې هایپر لینک شوی نو هغه څنګه یعنې څه معنی؟ مثلا زه دې ځینې لږ شاته ځم، ورته یم ډیسکټاپ ته ورشه، ډیسکټاپ کې ما سره دا د کرزي نوم واخله، مثلا دا د کرزي په اړه معلومات دي، دغه هایپر لینک. اوس ډېر په اسانۍ د اشرف غني په اړه معلومات ګورئ دا د کرزي نوم راغی، نو اوس د کرزي معلومات پلټلو ته ضرورت نشته، تیار انټرنیټ کې همداسې وي لینک شوي دي، په دې کلیک وکړه یس که، نو د اشرف غني د کرزي معلومات هم څنګه شي کېږي. نو دغسې ته کولی سي یو موضوع نه بلې موضوع ته لینک واخلې. یو چاته وایي که دغه موضوع په تفصیل سره ګوري نو مهرباني وکړه په دغه ځای باندې کلیک وکړي. لیدلي مو انټرنیټ کې که نه فیسبوک کې که دا موضوعات ګوري فیسبوک کې چې کلیک وکړي لینک باندې ازادي راډیو هغه سفر ته څنګه شي خلاص شي. حقیقت کې یو لینک شیر کړی وي هغه لینک ته هغه ځای ته وړي. نو تاسو کولی شئ دغسې لینکونه څنګه کوي جوړ کړئ. پوه شوئ؟ ستونزه خو نشته، ډېر اسانه دی. نو تاسو په دې طریقه لینک یوازې دا نه چې ما درته وویلې د لیکلو د محاسبې نه وګورئ د لینک په مرسته زه اوس یو پروګرام هم راخلاصوم. یو پروګرام تشریح کوئ اخره کې لینک یې واچو ورته اوس ووایئ که غواړئ دې پروګرام نه استفاده وکړي نو مهرباني وکړه په دغه ځای باندې څنګه که کلیک وکړه نو هغه پروګرام به څه وي نوی خپل ځان لپاره لینک جوړ کړو. لکه موږ غواړو یو معلومات ته ولیکو که نه او دغه معلومات ته نور لاسرسی غواړي دغه لینک نه استفاده وکړو. خو لینک دا اوس نوی لینک زه نه جوړوم، دا نوی نه دی، دا اوس چې زه کوم لینک جوړم دا نوی نه دی، دا خو اوس موږ له ځانه جوړ کړی دی. له ځانه ولې دی؟ او دا جنرال لسننګ سره دا ویډیو سره زه لینک ورکوم. زه مثلا دغه لیکل مې وکړه ورته یم که دې په اړه ویډیو ګورې نو مهرباني وکړه دغه لینک باندې کلیک وکړه نو دلته کلیک وکړه یس که نو دا د یس که اوکې که نو تا ته به اوس دا ویډیو څنګه شي راخلاصه.
دغسې تاسو کولی شئ مثلا هر ورځ معلومات څنګه کړي لینک کړي پوه شئ او په لینک کې مې بیا درته دا خبره کومه چې په لینک کې هایپر لینک کې چې دغلته دا ټکسټ ټو ډسپلی دغه چې څه دې دلته ولیکه هماغه به تا ته دلته ښکاري او سکرین ټیپ خو مې درته وښوده چې دې ته څه وایي سکرین ټیپ وایي او په دې باندې وروسته ځي په دې باندې مثلا شاته ځي ډسکټاپ دې راخلاص کړی بیرته شاته ځي نو دا د ډسکټاپ نه ووته صحیح شو او دا چې دی کرنټ فولډر دی ریسنټ فایل چې تا مخکې خلاص کړي وي که نه نو دا ګورې مخکې ما کورنۍ وظیفه ستاسو د خالده دا خلاصه کړې وه نو دا د ریسنټ فایلونه هم راته ښیي او ګورې مثلا د نیټ ادرس ته غواړې که نه دغلته یو لینک جوړ کړي په څه شي باندې ګورې لنډ دا درته زه غواړم دغه www.google دا یو لینک کوم ګورې دا په خپله لینک شي مثلا دا اتومات لینک کېږي مثلا /af/ په دې کې تاسو اچولي خپل معلومات دې اچولي که نه مثلا علي دغه غواړم اوس لینک کوم نو دې لپاره دا سلیکټ کړه خلاص او که نه مثلا خپل بلاګ د فیسبوک ادرس دی نو مثلا فیسبوک نوم دې دلته ولیکه مثلا زما نوم احمد دی احمد صحیح شو غواړم دا لینک کوم څه سره لینک کوې نو دلته به راشي لینک ته او هایپر لینک ته بس په دې ځای کې څه وکړه ایډرس واچوه ایډرس زما چېرته دی www.facebook دا مې ایډرس شو اوکې که نو ګورې چې کله اوس په احمد باندې کلیک وکړې که انټرنیټ در سره وي ډایرکټ فیسبوک څنګه کېږي انټرنیټ ادرس به بیا داسې ورکوي سمه ده پوه شوې او په دې لینک کې نور هم څه پاتې هایپر لینک کې پلیس دس ډاکومنټ کریټ نیو ډاکومنټ ایمیل دا مې شال سبا